پاڼې قدرمنو مینوالو ښه راغلاست په سلامونه مو نمانځم. نړۍ اوه عجایبې هغه ځانګړې معمارۍ دي چې د زړښت، نوښت یا ښایست له پلوه په دغه لیست کې درېدلې دي. یو له دغو عجایبو څخه یې هم د کولوسیوم ودانۍ ده چې زما تر شا یې تاسو وینئ. د کولوسیوم ودانۍ د جنوبي اروپا د ایټالیا په پلازمین روم کې موقعیت لري. دغه ودانۍ د روم امپراتورۍ او د رومي انجینرۍ تر ټولو غښترینو ودانیو له ډلې څخه شمېرل کېږي. د کولوسیوم د ودانۍ کار تر میلاد وروسته د 80 او 82 کال په منځ کې پیل شوی دی. کولوسیوم یو امفي تیاتر یعنې سټاډیوم ته ورته میدان دی چې د هګۍ شکل ته ورته بڼه لري. د 188 په 156 متر مځکه یې اشغال کړې چې محیط یې شاوخوا 529 متره مربع کېږي. په دغه ځای کې شاوخوا 50,000 تماشچیان ځایېدلی شي. د دغه په زړه پورې ودانۍ بهرني دیوالونه 3 کتاره لري چې هر کتار یې بیا په خپل وار سره د نیمې دایرې په څېر 80 نورې ګولایانې لري. د 14مې او 15مې پېړۍ په شاوخوا کې په کلیسا پورې اړوندو ادارو امر وکړ چې د پراخ کولوسیوم څخه دې په یوه داسې ډول استفاده وشي څو د وطن اقتصادي وضع نور هم ښه شي. هغه و چې د رومن کاتولیک مذهب لوی پیشوا پوپ سیکسټوس یو نوی پلان جوړ کړ چې د کولوسیوم څخه به د وړۍ فابریکه جوړوي څو په دې ډول په روم کې د ټولو زنا کوونکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. خو دا چې نوموړی د دې پیشنهاد تر وړاندې کولو وروسته په لنډ وخت کې د نړۍ څخه وکوچېد، نو د کولوسیوم څخه د وړۍ کمپنۍ جوړه نه شوه. ورپسې په 1471 زرډیز کال کې کاردینل الټیری په کولوسیوم کې د غویانو د جنګولو اجازه ورکړه چې حالات یې نور هم خراب کړل. د پخواني روم د کلاسیکل میتولوژي پر بنسټ د ډرامو، اعدام، د حیوان ښکارولو او ځینو نورو شیانو لپاره استعمال کېده. د ځینو سرچینو له مخې اټکل کېږي چې په دغه ودانۍ کې د کولوسیوم د لوبو له امله شاوخوا 500,000 انسانانو ژوند د لاسه ورکړی او دغه راز 1 میلیون حیوانان دلته له منځه تللي دي. دغه ودانۍ ته هر کال په زرګونو ګرځندویان راځي او د ایټالیا یو تر ټولو په زړه پورې ځایونو څخه شمېرل کېږي. له توجه څخه مو ډېر زیاته مننه. خوښ او خوشحاله اوسئ.